د یوې ښځې سره یو جعلي پیر داسې ناروا کار کړی دی، دغه ښځې بچي نه پیدا کېدل او دغه پیر له ورغلې ده، نو دغه پیر ورسره داسې ناروا عمل کړی دی. دغه ښځه چې دم دپاره ورغلې وه او دغه پیر رانیولې ده، غلط کار یې ورسره کړی دی. د دغه ښځې او د پیر ټول معلومات په دې ویډیو کې در کوم. کتونکو کمې ښځې کمې جینکۍ چې دغه پیرانو باندې ګرځي، زیارتونو باندې ګرځي، نو بیا اکثره له دغه پیران او دغه جعلي پیران داسې غلط کار هم کوي چې د ښځې او جینکو زندګي تباه کړي. دغه ښځې چې واده ډېر زیات ټیم شوی او ډېره زیاته په ډاکټرانو هم ګرځېدلې وه، خو بچي نه پیدا کېدل. خوا کې ګاونډیانو ورته ویلي دي یوې ښځې چې دغلته یو پیر دی او ډېر ښه دم کوي او ته ورله ورشه، ستا به هم اولاد د دغه پیر سره پیدا شي. دا ښځه چې ډېره زیاته مایوسه او ډېره زیاته تنګه شوې ده، په ډاکټرانو ګرځېدلې وه، دې د دغه ګاونډۍ خبره ومنله او دغه پیر له ورغله د دم دپاره. دغه پیر ورله مالګه دم کړله او په دوباره یې بیا وغوښتله، بیا یې ورله اوبه دم کړلې او په درېیمه پیره ورته دغه پیر وویل، جعلي پیر ورته وویل چې بیا راشه په درېیمه پیره نو کار به دې وشي. په درېیمه پیره چې دغه ښځه بیا ورغلله، نو دغه پیر ورسره دغه ناروا کار وکړو او د دغه پیر نه یې اولاد پیدا شو. دغه ښځه وایي چې زمونږ په کور کې ټول ډېر زیات خوشحاله ول چې زما اولاد کېدونکی دی، خو دغه خبر ما نه شوه د اخرولی چې دا د دغه پیر د ناروا کار نتیجه ده. نو کتونکو د ویډیو جوړولو مقصد مو دا و چې کمې زنانه کمې ښځې داسې پیرانو له ځي د بچو دپاره، نو دغه ناروا کار داسې ډېر جعلي پیران شته چې دغه غلط کار او دغه ناروا کارونه دغه ښځو سره کوي. نو دغه کار نه ځان ساتل پکار دی او دغه ځایونو له تلل نه دي پکار، ډېر ګناه ده. دغه واقعي هم درسره شریکه کړله، دغه ملګرو سره شیر کړئ چې نور داسې ښځې زنانه ترې بچ شي دغه پیرانو او زیارتونو نه.